ایران د قاسم سلیمانی د بدل اخیستو لپاره لاس په کار شول. په عراق کې د امریکایي ځواکونو په دوو اډو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلي دي هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې ده چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون مخکې تایید کړې وه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او ایربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه دیرو راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیمانی په بدل کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي چې ونه وژل شي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قمندانو چې تیره جمعه د جنورۍ په 3 د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر لیکلي چې ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي دي. هغه لیکلي چې ایران د ملګرو ملتونو د منشور د 51 مادې په اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولې چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو په ضد یې بریدونه کړي وو. جواد ظریف بیا دا هم لیکلي چې تاو تریخوالی یا جنگ نه غواړو، خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوو. مننه کوم دوستانو چې د ویډیو تر اخره مو راسره ملتیا وکړه. په دې اړه د نورو خبرونو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو وخت په وخت له حالاتو نه خبر وساتو. ډیره مننه.